د کہانی شروعات د یو سړي نه کیږي چې هغه د شلو کالو د قید تیرولو نه پس په بار دنیا کې قدم کېږدي او د جنګ تیرولو دپاره ځان لا په یو وړوکي هوټل کې نوکري وګوري. خو چې څنګه کمپیوټر ته کېږدي نو ډېر وخت د هر څه نه د لرې پاتې کېدو د وجې دی پې نه پوهېږي. په دې پریشانۍ کې دته د هوټل د منیجر پام شي چې هغه ورپسې په خندا شي وي دا پرېږده تا له زه بل کار در کومه. هغه ته د هوټل له صفایي والا کار حواله شي چې اوس د هوټل مالکه ده د چابیانې پرېږدي او د وخته کور ته لاړه شي. د شپې په وخت کې چې کله دې خپل کار مکمل کړي او د ګند د غورځولو دپاره د ډسبین خواله لاړ شي نو د هغې نه عجیبه آوازونه راوځي. دې په یره د هغې خواله ورشي خو همت ونه کړي شي او دوباره یې بند کړي او په شاته نه لاړ شي. خو په ډسبین کې هغه څیز دومره ټوپونه وخي چې دې دوباره د ډسبین په کولا وهلو مجبور کړي چې په هغې کې دته یو ماشومه میلو شي. دې د مخې سرې په غېږ کې راوچته کړي او خوشا د نظر اچولو نه پس په تادې سرې هوټل ته رادننه کړي چې پته ورته ولګي چې دا جینۍ ده. دې په دومره کم عمره کې جیل ته دننه شوې وو چې ډېر وخته پورې دې صرف ماشومې ته ګوري چې دا لا کم مخلوق دی. دې سخت پریشان ولې چې ماشومه مسلسله جاړي. دې په دې پریشانۍ کې پولیس ته رنګ وکړي چې یو دوه تجربه کار پولیس والا د کور خواله راشي چې ده نه د جړا د اواز په باره کې تپوس وکړي چې دې ورته را شروع شي. د پولیس ملګري ولې مشوره ورکړي وي ته هسې هم یوازې په دې ماشومه باندې مشغولې د یتیمخانې هېڅ پته نه لګي او د ماشومې دا جړه د سړیوالې د وجې ده. د پولیس د تلو نه پس دې په مزه ماشومې له پسې نه لاس ووهي چې هغه اوده شي او دته یو عجیبه سکون محسوس شي. په سر کېدو باندې ماشومه بیا په جړا سر شي چې دې پوهه شي چې دا اوږې ده خو ده سره نه سم پې یو نه ډبي والا چې دې پې پاتې شوې چکنیانې خوړل شروع کړي او دومره یې پې وخورې چې ماشومه پې مړه کړي او د هغې د اوده کولو نه پس په تادې سره د مارکیټ طرف ته مخه وکړي وي چې سم سامان ورله واخلم. خو کله چې هلته ورسي نو د جیل د وجې په سامان پوهېږي نه چې ټول مارکیټ ورته داسې ښکاري لکه د سامان غر وي. په دې کې به لا څوک سامان ګوري چې د هغې ځای دوکاندار یې ورته پام شي وي راځه چې سم سامان درته وښیمه. هغه یو څیز په ده باندې راواخلي او ورسره ورته نوم هم اخلي خو د سکون نه ویلو د وجې په یو نوم هم پوهه نه شي او د پیسو ورکولو نه پس په منډه کور ته را روان شي. د ډېرې تادۍ د وجې د ده نه سامان غوزار شي چې سامان راټولولو نه پس په دې نیت کور ته ور روان شي چې ماشومه به جاړي خو دی یو عجیبه منظر وویني. ماشومه په خوب کې خاندي. دې په ډېر شوق سره د هغې خیال ساتل شروع کړي او په ډېره مشکله باندې د نیټ په ذریعې سره د ماشومانو متعلق معلومات راټولول شروع کړي چې په دې کې ماشومه متیازي شروع کړي. د هغې بین ده ته خو نه لګي خو د کرکې په ځای په مینه باندې د پاکولو نه پس په ګرمو اوبو لامبي او د اچولو نه پس د سمندر غاړې خواله بوزي چې هغه ورته ودي او د ورته خپله قیسې راسپړدي. کله چې انسان په جیل کې نو د ازادۍ احساس ورته هله کېږي. زما دپاره یو لویه کامیابي دا وه چې زه د سمندر غاړې ته کېنم او نور ته ګورم. اوس خو نور هم ښه شوه خو دی راله ته راکړې. دې د ماښام په وخت کې کور ته راورسي او د یو پلار په شان پلار ورته قیسې کوي او هغه ورته ودی چې په نیمه شپه کې دې وسلخانې له پاسي چې دې د ماشومې په چغو باندې وسلخانې نه روزي. دې هر څه په ځای پرېږدي او د هغې په چپ کولو لګیا شي او په سبا باندې سم د سهار هسپتال ته بوځي چې هلته دې د خپل زړه شک وباسي چې په درس خو ورته څه نقصان نه دی رسېدلی. خو کله چې د نجیټۍ والا د ماشومې د نوم په باره کې تپوس کړي نو د نه شان خطا شي. دې د نمبر په انتظار کې ناست دی چې هسپتال والا د فلاحي ادارې والو پولیسان راوغواړي. پولیس والا ته تپوس کوي وي دا ماشومه چېرته وه او تا ته څنګه میلاو شوه چې دې ورته وایي وي دا ما د کچرې د ډبي نه راوچته کړې ده خو اوس مې لور ده. پولیس والا د ده د پوهولو کوشش کوي چې دې ورته وایي وي زه به له دې نه بغیر مړ شم او په سترګو کې د بېوسۍ اوښکې راشي چې هغوی د ټولې ادارې مشره راوغواړي چې ده د مطمئن کولو دپاره ورته وایي وي ته به له دې هغسې خیال ونه ساتلی شي لکه څنګه چې یې موږ ساتو او لاړ شي. دې سخت خفه شي او کوره یې واپس خوشې پاتې شي. په سبا باندې دې د معمول مطابق په هوټل کې لوښي انځي چې هوټل ته ورپسې د مزید تفتیش دپاره پولیس راشي چې په څه سره د هوټل مالکه د ده نه سخته خفه شي او دې د نوکرۍ نه بار کړي. ما ته خو دا پته نه وه چې تا 20 کاله په جیل کې تیر کړي دي او په دې سره د ده په ژوند کې د یو غم د پاسه بل غم راشي چې اوس ورسره نه روزګار پاتې شي او نه ژوندي پاتې کېدو دپاره څه مقصد. دې کور ته په غوسه کې راشي او په مایوسۍ کې خپل زوري سامان راټول کړي او د خپل مور پلار د قبر په لور روان شي. دې په بس کې ناست دی چې بس ته هم د ده په شان په پریشانۍ کې یوه ښځه را داخله شي. دې د هغې په تماشه یي چې ناڅاپه ورته د هغې پام شي وي بې شرمه چېرته ښځه یې نه لیدلې او ده سر ښکته کړي او بس روان. دې په یو اوږد سفر باندې روان چې دې د وجې دې ځان له په لاره کې د خوراک سامان راواخلي او ښځه واپس گاډي کې کېني. دې خوراک کې لګیایي چې په دې کې خوراکین خلي او ټوخۍ پې ولګي چې ښځه یې مدد وکړي او په دې سره دا بړه غوندې نیکي د دواړو په منځ کې د خبرو ذریعه جوړه شي. ښځه ورته د خپل ژوند قصې را شروع کړي او دې ورته خپلې چې هغې ته خو نه لګي خو باوجود د دې ظاهر یې نه کړي. په دې کې د ښځې د کوزېدو ځای راورسي چې د ښځې په کوزېدو سره دې بیا په غمونو کې راګیر شي او د ستړي ژوند نه تنګ د مور پلار د قبر خواله راورسي. د په غمونو کې ډوب سر ښکته کړي چې ته د پلار یوه زړه
خبره را یاد شي وی ما یو سیس تاله پټي خو دي او د ستړیوالي د وجې دی ادیره کې ود شي درا پاسې دونه پس دی هاي کپنه ته ورشي په کم کې چې د در پلار امانت خو دی د کپنه والے ورته په خوشاله باندې د تخپل امانت حواله کی داغه په کتو سره دی ورته په جړا شي د پلار د مخ کې نه پوهاو چې ځواني به پته په جیل کې تیریږي د وجې هغه ورته د خپل ژوند ټول نه چون په یو خط کې لیکلي دا خط د زړه مات کی چې په دې دنیا کې داسې هم څوک چې ما سره مینا کپلا د خط سره سره دته د خپل ورکوټوالي تصویران او یو چابي هم ملو شي چې هغه د دوی د زوړ دکان و چې په کلا وهلو سره هغه د سټامونو دکانو خيږي چې پلار ولا پکې د مخ کې نه جامې خو دی دغه دکان دلا په یو څو ورځو کې ژوندۍ بدله کی او د خپل ژوند د سمور نه پس دی هغه یتیم خانه ته لاړ شي په کومه کې چې هغه ماشومه و خدا زل د ماشومې د مطالبه په ځای باندې دی ورته یو خط پرېږدي وکړه چې هغه د تل سوکالو شي نو دا دی ورته حواله کړی شي چې پاغه کې د خپل ټوله مینا مجبوره او داغه د پاره د باغانی لیکلې وي او د دینه پس د هغه خزه تکل شروع کی کوم چې ورته په بس کې ملو شوی و او داغه د ټیکټ نه د داغه پته معلومه کی تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای الباسم ډرای فروټس د اعتماد یو نوم دلته کې تاسو ته هر قسمه ډرای فروټس لکه کاجو بادام پستا غوز تاسو ته ملاوي دي شي او په ډېر ښه نرخ باندې د دې نه علاوه تاسو کور ته هم ځان له راغوستې شئ یعنی اډر کولی شئ د اډر کولو دپاره زموږ نمبر دی 0307 86 28 416